ننګرهار والي سره د ګمرکاتو عمومي رئیس د ګمرکي چارو ښه والي په موخه ناسته وکړه. ننګرهار والي حاجي مولا محمد نعیم اخوند سره د ګمرکاتو عمومي رئیس مولوي محمد حامد احمد چې د دې ولایت د ګمرک رئیس مولوي منظور الحق ذاکر هم حضور درلود د ګمرکي چارو ښه والي په موخه د همکارۍ او همغږۍ ناسته وکړه. د یاد ناستې پر مهال د ننګرهار ګمرک د ملکیتونو او ودانیزو چارو پر ستونزو په تورخم کې د ګمرک اړوند کارونو ښه والي، سوداګرو ته د اسانتیاو پر رامنځته کولو په یو شمېر نورو اړوند موضوعاتو بحث او لازمي پریکړې ترسره شوې. ننګرهار والي د ادارو مسؤلین خپل دندو او مسؤلیتونو تذیر کړل. ننګرهار والي حاجي مولا محمد نعیم اخوند ولایت مقام کې د ادارو مسؤلینو سره په لیدنه کې دوی خپل دندو مسؤلیتونو تذیر کړل او ورته سپارښتنه وکړه چې خپل مکلفیتونه په احسن ډول ترسره کړي. نوموړي د ادارو مسؤلینو سره په یو شمېر موضوعاتو او قضیو هم خبرې او د حل په موخه یې ورته لازمي لارښوونه وکړي. د ننګرهار اوسیدونکو د احصایې او معلوماتو ملي ادارې هغه پریکړه چې له مخې به یې په برېښنایي تذکرو کې د نوم، تخلص، عمر او نورو غلطیو د اصلاح چارې لدی وروسته د هر ولایت خلک په خپل ولایتونو کې ترسره کولای شي ستایي. دوی وایي د دې پریکړې سره به ډیری خلکو ستونزې چې برېښنایي تذکرو کې لرلې حل او له کړاو خلاص شي. ننګرهار کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له لوري په لومړي ځل د موتیا عطري ګلانو کینول پیل شول. د ننګرهار کرنې مسؤلین وایي د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې د موتیا عطري ګلانو 10 جریبه نمایشي خطې جوړوي چې دغه بوټي ترویج لپاره هڅه بلل کیږي. هغه بزګران چې د موتیا عطري ګلانو بوټي ورکول شوي وایي دغه بوټو حاصلات به بزګرانو اقتصادي وده کې مهم رول ولري. د ملي دفاع وزارت د حضرت اسامه بن زید د ځوانو افسرانو له اکاډمۍ څخه د لسګونه منصوبینو د فارغېدو خبر ورکړی. سرچینې د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د ملي دفاع وزارت د بیلابیلو قطاعاتو او جزتامونو 99 تنه ځوانان منصوبین د حضرت ابو عبیده بن جراح ملي دفاع پوهنتون اړوند د حضرت اسامه بن زید د ځوانو افسرانو اکاډمۍ د درېمې دورې شپږ میاشتني مسلکي او نظامی کورس څخه د یوې غونډې په ترڅ کې فارغ شول. جلال آباد ښار کې د 14 میلیون افغانیو په مالي لګښت د یو سړک جوړولو چارې پیل شوې. د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار 15 ناحیې په اوم ګذر کې د ښاروالۍ په 14 میلیون افغانیو مالي لګښت د 815 متره په اوږدوالي د یو سړک، 815 متره ویالې او 8 پلچکونو په کانکریټي ډول د جوړولو چارې پیل شوې چې په جوړېدو سره به په یاد ګذر کې ښاریانو ته د تګ راتګ اسانتیا رامنځته او د ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي.